د یو وخت کیسه ده. په منی رام کلي کې په حقو په نوم یو کس پاتې کېږي. د ده سره روزګار نه دی، بېروزګاره ډېر پریشان. Taku tisokar marwolineke. Waram the school a principal ku pisterana ko da wala batanam the school ro pasama. Au tu da se the mulai pashanti kata baraken ya ro karlam nazia khirsa wachada. Nalla sakar rozkar ko na marasa patoras pakur distar ko mar kare distar klal. Yo to shwe yo dia ga pakumar kare sho yo da sara pal sho la ragon ta chiarte. ښځې کار به وګورم تنګول ما کو یو خو تار ټیپ چر چر ترخ کړي بل څه کار دی نشته خو چرته چرته چره 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 سبا خو شکنه زما ښار ته چرته څه کار مار به ځان په دې کې سهار شي او د بیک راغستی او د کور نه روانې چې ځان له چرته څه کار پیدا کړم ولې په دې کور کې خو دا ښځه ما داسې په قلاره نه پرېږدي خو چې دی لاړ شي هلکه دا حق نن سهار سهار بیک راغستی دی او پینټ شرټ یې اچولی دی ګوره چېرته روان دی یار پته ما ته څه پته ده مړه تپوس دې وکړه اوس پې پته ولګېده د اسیم خواته راورسېدو چې تا ته وپخپلو هلکه کو سهار سهار ټایم چېرته روان یې پټۍ د خو نه ما ته پته ده پټۍ خو ستاسو شټپ نه خو دا بیک او سوټ بوټ دې اچولی سهار سهار ټایم دی چېرته روان یې خیر خدای که نه لاټري ماټري دې لګېدل لکه لاټري له ځې خیر خدای هلکه ځمه یاره ښار ته کار دپاره یو طرف ته مې ښځې په سر دړ کړلی کار مار شته نه پریشانه یم ما وی چې کار له لاړ شم هلکه زه ځم سعودیا ته په 50,000 روپۍ مې ایجنټ بوځي ته زما سره ولې نه ځې دنیا پیسې به وګټې ظالمه تش ریالونه دې مزې به کې هلته کې خو په هلکه تورخچا مې په 50,000 روپۍ هغه هم سعودیا ته یاره ما له ورسره هم خبره وکړه چې زه ورسره هم لاړ شم خو هسې نه چې ګڼکه پې چېرته او لوټ مو که پیسې مې سیار سره رانه ووایي او بیا ایسم دی مړه د هغې نه بیا فکره شه سړی د هغه نه بې فکره شه مړه سړی اعتباري دی دوکه په نه راکوي زما یقین دی لږ خانداني سړی راته ښکارېږي او 50,000 روپۍ اخلي مړه څه دومره ډېرې پیسې خو هم نه هله چې زه یم چې لکاو روپۍ اخلي خبره دې ټیک ته خو 50,000 روپۍ خو اخلي خو بیا هم سړی خو مخکې معلوماتو کې هسې نه چې ګڼکپي را سره وکړي دا 50,000 روپۍ خو شته نه دا به کته غواړې خو خیر زه ځمه کور ته معلومات کوم هوا ورشه معلوماتو که پیسې میسې پیدا که 2-3 ورځې کې بدن نه دننه زمونږ ویزه راغلې او د دې ځای نه بتل یو مړه دلته هسې هم څه نشته کلی دی تش او په دې ورځو کې هسې هم یخنۍ چلیږي یخنۍ کې خو بیخي تا ته پته ده چې سړی د کوره نه شي وتی د دې نه ښه دا ده چې ځان د دې ملک وباسو څه خو وګټو که نه دلته خو مړه ټینشن مال دا 50,000 روپۍ نه دي دا به زمونږ په یو ورځ کې په تا دیاړې موږ اخیستي حقب یاره تورخچاوې په یو ورځ کې او 50,000 روپۍ موږ دیاړې اخیستي خو داسې نه دا خو موږ ډېر زر مالداره شو یار او که نه یاره کپ خو د سره نه لګوم د هغه 1000 ریالونه ډېره پیسه ده که 2 ورځې دې 100-200 روپۍ واخیستې چې کار به دې ځان له کړی زه یاره زه کور ته ورشم معلومات وکړه په دې کې دی را روانې کور طرف ته چې پیسې به د کم ځای نه پیدا کوم ځان سره سوچ کوي په دې کې به د غواګانو نظر شي چې یار یو خو دا غواګانې دومره ډېرې شوي چې دا خلک یې په کور کې ځای کولی نه شي او په لارو کوڅو کې ولاړې هلکه د دې نه ښه دا نه ده چې دا غواګانې خرڅې کړم دا 50,000 روپۍ په دې غواګانو ځان له پیدا کړم ودرېږه په دې څه سوچ کوم چې دا غواګانې ترې بوځم او خرڅې کړم په مخکې کور ته لاړ شه کو ته راغلې تا خو زه بازار ته ځم په بازار کې به ځان له ښایسته نوکري وګورم دا به ستا بازار ته لا رسېدله نه د نیمې لارې نه راپشوې تا ته ګوره که د کار کولو ته دې ګوره مړه سړیه دا خېټه څه غواړي یا ښځې چې خاوند د باره راشي خلک د مخکې ښځه دې تپوس وکړي چې بس کې چیز کې وته وایي چې د راتلو سره دې چره چره دې رخ کړلی خو خبرې ته غوږ شه هکو ځي سعودیا ته او 50,000 روپۍ ایجنټ غواړي ما ورسره مې اراده کړله زه هم خیال مې دی چې زه ورسره هم لاړ شم 50,000 روپۍ به پیدا کړم او دا به وله ورکړم د مخې سره نو ټیک تا خو دا پیسې به ته د 50,000 روپۍ د کم ځای نه ګورې تا سره خو په جیب کې 50 روپۍ نشته او ته وایې چې 50,000 روپۍ تا د خو کوچه و چې ته ولای کې مړ سپی پروت دی 15 روپۍ در کوم در ډېرانه پور راکړه چپ شه ښځې زما بدتمیزي ما سره مه کوه کو سیده خوله ښځوله شي خوځوه او ته د پیسو نه خلاصوي ما د 50,000 روپو غم کړلی 50,000 روپۍ خو ما ته داسې دی لکه یوه ټوغه ته به وګورې چې زه څنګه بهر ملک ته سعودیا ته ځم او بس ته تیاری کوه چې زما څه کپړې مپړې پرتې راغونډې کړه ستا کپړې ستا رسېږي کپړې دي دا به یو جوړه دي چېرته مخکې اغوستې وه هغه دې هم د اوسه پورې سنبال یا خوندې وه او هر ټایم یې سلکې او د دې خیال ساتي او ځان له څه پیسې ګوره ښځې ته ترې خلاصې د پیسو نه په دې کې سهار شي ته خو غواګانې لیدلې خو دا دلته ولاړه ده او زه په کم ځای کې ګورم ځای کچې چې تا څه خو مخکې بازاره پورې ورسومه چې جیب ته خو څه پیسې راشي بیا به نوره ګورو شابه زر دی کچې شابه زر راشه دې ته غواګانې بازار ته راورسېد او په بازار کې ودرېږي
چې اوس په څه نه کسټمر راشي په دې کې یو سیټ راشي لکه غواګانې دې خرڅې دا څنګه دي په سوی به یې راکړي یاره ښه خو دي که نه او پی می خو کوي که نه سیبا دا ډېر شی پی کوي دا زما د کور غواګانې دي او دا ما د اسټرالیا نه خاص په اډر باندې راغوښتل وې خو اوس ما ته د پیسو لږ ضرورت دی مجبوري مې ده په دې د وجې دا خرڅومه دا یو مور دی بچی دی د دواړه 1.5 لک روپۍ قیمت دی او بالټي دود بدله کوي مزې به کوي هلکه دروغ خو نه وی که نه بالټي پی به کوي چې بالټي پی کوي نه تی ولې په ما خرڅوي سړیا داسې غواګانې خو څوک نه خرڅوي صیبه ما خو تا ته ووایي چې ما ته د پیسو ضرورت دی او ما ته پیسې په ایمرجنسۍ کې پکار دي او واړه بچي مې دي او ناجوړه دي د هغې د وجې دا غواګانې خرڅوم او څوک تا ته پته را چې چا له ادار هم نه ورکوي که نه دا د خرڅ غواګانې خو نه دي ټیک ته خدا ته ما له فاینل په پیسو راکړې 100 روپۍ به رانه واخلې یاره صحیح خبره وکړه چې درنه واخلم ما ته د غواګانو ضرورت دی ښه نه دواړه غواګانې به درله په 1.5 لک روپۍ درکړمه او په پټو سترګې کور ته بوځه مزې به کوې مړه ځه ویسه دې فان کې د غواګانې واخلي او کور ته را روان شي بل طرف ته حقو هم خوشحالی او بکو ته ووایي چې ښه نه ما خو د پیسو انتظام وکړو خو اوس ته چې کوم ایجنټ دی د هغه سره ما میلاو کړه د دې نه مخکې چې موږ دا پیسې وخورو په ډېره مشکله مې پیسې را پیدا کړلې خو ته یو کار وکړه مخکې د هغه ایجنټ نور معلومات راواله هسې نه چې زموږ نه دا پیسې واخلي او دا پیسې رانه چېرته وتښتئ که نه ګوره بیا واپسې ګرځه بیا خو پیسې موږ ته نه میلاویږي خو مخکې ته د ایجنټ نه پوره ډیټیل راواخله چې دې کوم ځای پاتې کېږي هسې نه چې پیسې ورکوي او د ایجنټ بیا موږ ته پته هم نه لګي چې په کومه کوڅه کې پاتې کېږي او په کومه کې نه او ته د پته را چې نن سبا ایجنټان د خلکو نه پیسې واخلي او دوباره ایجنټ نه ښکاري هلکه اکو ته ولې پریشانه کېږي مړه سړی خو ډېر اعتباري سړی دی خو داسې چل به وکړو چې سبا به تا سره میلاو کړم ټیک ته زه وتم ځان تیاری کوم پاسپورټ او دا شیزونه به وتم تیار کړو چې بیا ځو د مخې سره دې ځای نه که کوم ځای کې راشه که نه یاره ایجنټ راغلی د وختي نه موږ ستا په انتظار باندې ناست یو چې ته په هر ځای کې ځان زر وزګار کو زر راشه شا به موږ ستا انتظار کو یاره هغه وایي چې زه ځمه نور کسان دي را سره هغه سعودیا ته لېږمه کم ځای کې تیاره پته دې هم نه لګي نمبر خو هم نه چوتی په ډېره مشکله دې نمبر چوت کو شا به یاره زر رابطه وکړه غرق شویه کم ځای کې او لکه په کور کې ناست یم روټۍ تناسبه او پس درځمه دا روټۍ مې ختمه کړلو لږ ساعت مې لګي درځم در پسې تاسو چې په کم ځای کې ناست یم ما ته اډرس راولېږه چې زه اوس ستا خواته درشمه ټیک ته بس تاسو لږ انتظار وکړئ زه درالمه صحیح ده که نه یو 5-10 منټ مې لګي جو پیسې مې سې وتم راخلم او ولې بغیر پیسو نه خوب نشم راتلی پته ما ته لوکیشن را واتساپ که په واتساپ باندې زه درالم راځه یاره اشنا هلته کې هغه ایجنټ او اکو زمونږ انتظار کوي د وختي نه او قارېدو یاره وایي ته کوم ځای کې ستا څه پته هم نه لګي تیز راځه هسې نه چې ایجنټ رانه چېرته لاړ شي او پاتې نه شو یاره راتېز شه شا به زر کوه شاته غوا را روانه ده دا دې ونه وایي غرق شویه ای دې دا دې رالل ستړي را روان دي ته دا دې راورسېدل صاحب همدغه زما ملګري دي کوم چې ګوره کنه تماشې وکړه څومره ستړي رالل هلکه تاسو یې هغه سعودیا ته تلو واله ما ته خو داسې ښکاري چې تاسو د سعودیا تلو اراده نشته که ستاسو چېرته اراده وه نو تاسو به وختي راغلي او تاسو ته څه پته مړه زه څومره مصروفه بزنسمین سړی یم سړی او یو 50 کسان نور دی هغه مې هم لېږل ستاسو په انتظار کې اوس لیټ شوم شا به اوس پاسپورټ او پیسې مې سې راکوئ چې ځمه شابه نور کسان مې په انتظار ناست دي هغو مې په انتظار کړي دي زر کوئ تکړه شئ پاسپورټ یې راوباسئ او پیسې مې سې راوباسئ شابئ زر سیبه پیسې خو موږ راوړلې خو پاسپورټ خو لا موږ نه دي جوړې کړي د پاسپورټ موږ ته څه پته وه خو خیر ته موږ له یو هفته ټایم راکړه چې موږ څنګه پاسپورټ جوړ کړو تا ته به اطلاع وکړو موږ دا بکو به بیا تا ته پوه نه کړي یا به راته زه پوه نه کړم جو اوس به موږ لاړ شو پاسپورټ له په دې کې دوره دغه ځای نه لاړ شي چې د پاسپورټو چکر کې په دې کې هفته تېروتي هلکه بکو څنګه چل دی ستا هغه ایجنټ خو پته ونه لګېده یار هغه پاسپورټ خو موږ تیارې کړلی و د اوسه پورې د ایجنټ نه ښکاري او هغه خو چې پاسپورټ راکوه چې لېږم یو دا سچ ډرامه دی یار بکو هغه سړی خو نمبر هم بند دی او چې نمبر ورته کومه جو نمبر بند نازي او په خپل ډېر سخت پریشانه کړی یم پته هم نه لګي یار دا سړي نمبر کار نه کوي راته ښکاري ایجنټ تښتېدلی دی که څو یارانو مت ته خو د پیله نه پته باندې شک و
خو تاسو د هغه په کپړو باندې دوکه شوه چېرته دا په رښتیا ایجنټ دی. هغه د شکل نه منافق ښکارېدو. یاره تاسو په هغه ولې یقین کوو؟ پیسې د نه ویوړ وس ګرځئ. یاره بکو د دې سړي د کور پته ولګوه او د ده کور ته به ځو، د ده په کور یو شی به ورته هم نه پرېږدو، هر سره به ترې راخلو.